یو ځل حضور پاک حضرت جبریل علیہ السلام ته شکایت وکړه وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکشه پیری راځي او ما تسکیمونه سازشونه جوړوي نو جبریل علیہ السلام خدای پاک نه لاړ او دا دواړه صورتونه یې وله راوړل چې د دې دواړو صورتونو ورد کوه تلاوت او په دې دواړو صورتونو په مضمون اعتماد ساته نو د سرکشه پیریانو نه به د خدای محفوظ کم نو ورونو چې څوک هم دا دواړه صورتونه سهار او ماښام لولي نو د سرکشه پیریانو نه خدای حفاظت کې ساتي بیا چې حضور پاک مدینه شریفې ته تشریف یوړه او شپږ کاله په مدینه کې تیر کړل او په سن 7 هجري 9 هجره محرم کې خیبر فتح شو خیبر ته د تلیم د مدینه منورې نه 170 کیلومیټر مزل دی وته یو اول خیبر دی دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانه کې قلاګانې اوس هم شته او د یهودیانو کورونه پکې اوس هم شته او یو نیو خیبر دی زوړ خیبر ته دوی اول خیبر او خیبر قدیم وای او نوی خیبر ته دوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای نو زه پکې ګرځېدلی نو چې حضور پاک خیبر فتح کړ نو یو ښځه وه زینبې نوم و هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچه غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه په هغې کې ورته زهر واچول دا یهودیان ډېر سازشیان دي نو حضور پاک ته نوړی اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې ړسۍ لږه تېره شوه باقي واپس کړه او صحابو ته وی وی مخوره دا غوښه دې کې زهر دی نو ښځه یې راوغوښته او نور یهودیان یې راوغوښتل نو خبرې اوږدې دي زه راته مختصر وایم ډېرې اوږدې خبرې پکې شوې دي نبی علیه السلام دا ښځې نه تپوس وکړو یهودیانو نه وی تاسو په دې غوښه کې زهر اچولی دی هغې ورته وی تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته ده دې خبر کړم وی او اچولی م دي هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نشو کولی وی اچولی م دي وی دا م پکې ولې اچول ګوره دومره هغوی عجیبه سوچو وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر نو تا ته به څه نقصان ونه رسوي نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړی هغه ښځه معاف کړه او قوم یې معاف کړه خو بیا یو صحابي یو نوړی تېره شوې وه نو هغه غریب د هغه زهرو د لاسه وفات شو شهید شو نو نبی علیه السلام د هغې صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو د دې نه مخکې یهودیانو سازشونه جوړ کړي یو نه ډېر سازشونه یې ناکام شوي دام ناکام شو نو چې حضور پاک په دقه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینې شریفې ته راغی نو دوی یو اخري سازش جوړ کړ چیرې د ده خلاف خو موږ هر قسمه حربه وکړه او دې موږ نه خدای بچ کوي اصل کې قمقل وکړه د حضور پاک د حفاظت ذمه داري چا اخیستې وه شوق سره ووایې قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس زه به د خلکو نه بچ کوم یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلعه ته تلي نو هغه راغوښتي و دعوت یې ونه کړی نو بره یو سړی خېجولی او په ده به حمله وکړي د بره نه نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست بل ځل یې د میچنې پل برت خېجولی و وی دا به پرې راغورځو د هغې نه خدای بچ کړه مختلف سازشونه الله بچ کوي اخیری سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق و هغه منافق له پیسې ورکړې دراهم لبیدي نوم او د پلار نوم یې اعصم او بنو زریق یو قبیله ده د هغې اوسېدونکي و وی ته په ده کوډ او جادو کا ولې بشر جان بس په آرام کښېنه بس تا میکونه اوس موږ نشو سمولی غلی کښېنه نو د بنو زریق قبیلې پیسې ورکړه وی ته پې کوډ او جادو کا نو هغه د نبی علیه السلام د سر مبارک ویښته په څه طریقه را پیدا کړل
سر چې بنده ګمنځ کوي نو ویښته په ګمنځه کې وځي نو د یو غلام او یا د وینځې په ذریعه هغه ګمنځ چې حضور پاک په سر ګمنځاو هغه پیدا کړل او د سر مبارک ویښتې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبي علیه السلام 11 غوټې یې والا ورکړې 11 د ګمنځ یې هغه غاښ یې پکې ومنډل چې په چا باغوي سر ګمنځاو او د شمې د عموم نه دي دی تې تاو کړل او د ګنډلو ستنې یې پکې ومنډلې او د کجورې په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچک دا په یو پوزکي غوندې شي کې بند دي داسې نری غوندې جالۍ وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالۍ وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوی دی بیر ذی اروان په هغې کې د تیږې د کوی په ویښ کې یا یو تیږه د کوی په سر پرتی خلک پې بورقیک دی د هغې لاندې دا خښ کړل نو پر رسول الله مبارک څه اثرات شروع شو واړه واړه داسې اثر نو چې هغې کټ ته غورځولي مونځ به یې دې زمانه کې کم روجې به یې نیولې بیان به یې کو صحابو ته دین یې رسو جهادونو لم تللی دی دې زمانه کې خو یاره یو اثر یې په وجود پرېوته داسې وجود یې درون 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 دا د سحر اثر یې ګورې یو کار به یې کړی یاره وي دا مې جوړ نه دی کړی یو کار به نو کړی او دا مې جوړ کړی دا سترګې ورسره سوځي دا سر ورسره سوځي دا خپې ورسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلې یم دا ساحران دې زمانه کې م ګورې شته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او د ساحر ډېر خطرناکه سزا ده دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي نو دا اثر شروع شو په نبی علیه السلام مبارک نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کوو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلا هغه ته خو پته و نو یو ځل ودو نو چې د خوب راپاڅېد نو بیبي عایشې ته وی عایشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه وی څنګه وی 2 فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناسته او بل خپو یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي دې سړي باندې څه چل شوی ورته یې اورئ نه بل ورته وایي وی د باندې سحر شوی دی وی چا پې کړی دی وی د لبید او د هغه لوڼو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی وی د سر مبارک په ویښتو کې او د ګمنځې په غاښې کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمې موم یې تې تو کړي دي او یو ګوډاګي یې تې د پیغمبر علیه السلام په شکل جوړ کړی او دی کوم ځای ښخه کړې ده دی بیرې دي اروان کوي کې د هغه تیږې لاندې دا به په څه ختمیږي نو دا دواړه صورتونه یې ورته وښول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ګوره د پیغمبر او زمونږ په خوب کې فرق دی د انبیاو متعلق نبی علیہ السلام فرمایي تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم د هغې سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار نو دی ورته ټولې خبرې واورولې د پیغمبر خوب وحی مې ګورې زمونږ د خوب په شان نه نو چې پاسېده نو هغه کوی لاله ځان سره صحابه واغشتل نو کوډه جادو یې راوویسته نو چې راویویسته نو هغه د شمې موم یې ترې وغورځول د ګنډلو ستنې یې ترې وغورځولې د پوزکي هغه غلاف د کجورې د سر هغه یې ترې وغورځاو هغه ویښتې راوویستل نو دی وله 11 غوټې ورکړې وې نو رونو چې ویښته 100 غوټه ورکړي نو د دنیا غټ انجینر او ساینسدان به هم کولونه کړي هغې ته نوک یا څه شی نه غړمېږي چې ته یې کولاو کې رسول الله مبارک به یې قل اعوذ برب الفلق چف به یې کړې نو یو غوټه به کولاو شوه من شر ما علق نو چې چف به یې کړې نو ما خلق نو بله غوټه کولاو شوه نو 11 آیتونه د دې شپږ د یو صورت او 15 د بل نو ټولې غوټې خدای پاک کولاو کړې نو چې واپس راغی نو بیبي عایشې ته وایي وایي عایشې وایي زه خو وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنیځي داسې مې وجود سپک شو وی عایشې که هغه کوي دي ولید چې کومه کې دا کوډه ښخه وه الله اکبر وی د هغې اوبه داسې وي لکه نکري دي چې څوک خشتې کړي
ټینګې څښاب وی کوي او د کوي په غاړه چې کوم باغ دی ولیده چې دا کوړه پکې ښه هوا د هغې سرونه داسې وو چې ډېر بد شکله کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکله شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکوي نو د هغه بوټي داسې بدنما بد شکله او چې کم هغه دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي دا کوي دي هغه هم څښاب بوی کوي دې نه معلوموي علما کرام چې د کوډ او سحر اثر په نباتات او جمادات وګورې کېږي دونه خطرناک شی دی یوازې په انسان نه چې کم دی د خښ که په اوبو هم کوي په بوټو هم کوي او په کاڼو باندې هم کوي نو دا د دې کوډې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه نو مخکې نازل په مکه کې و دلته بیا به طور د یاد دهانه حضور پاک ته وښودلی شو نو څوک دې ته تکرار النزول وایي او څوک ورته یاد دهانه وایي نو دا د سحر کوډې دم شو دا د بخاري روایت دی دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی دا مفسرینو لیکلی دی دا په مسلم کې شته دا په طبراني کې شته دا په مستد احمد کې شته دا په ګڼو کتابونو کې نو دې نه معلومه شوه چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده او دې نه معلومېږي جادو په نبي علیه السلام کېږي نو ما ورته پکې څه دې نه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی دا معلومه شوه چې دمونه هم شته دم منې که نه منې منې ډېر خلک خو یې نه منې بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې ما ته خو د څاروو ډاکټر ښکاري هغه دم نه منې هلکه ولې دم نه منې یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کوي چې څوک دمونه استعمالی او تعویذونه کوي او دمونه نو دا دکې توکل نشته فقط برئ من التوکل د مارونو دمونه ثابت دي دم شته یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی معتزله ورته وایي هغوی به هم دم نه منه دم وی نشته هغوی به څه وي هغوی به وی دم څه شی دی خو د خولې هوا ده که نه چوف نو په هوا کې څه ځوم دی د هغه غاښ خوږېږي او ته ورته چوپونه کوې ډاکټر له بوده چې علاج ونه د هغه خېټه کې درد دی نو نیکبخته ډاکټر له بوده سرجن له نو ته وایې چې چوپونه کوه پکې ورته ولګوه ته خو لاره کوټې چوپ کوې په پکې به هم ته دا خېټې نه دړونه به دا خبرې به یې کول نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه هغه معتدلي ملا هم ناست دی او زموږ د اهل سنت والجماعت یو ملا هم ناست دی نو دا خبره په دې ده چې دم شته که نشته زموږ ملا صاحب یو دم ثابت دی معتدلي ملا وی نشته زموږ دا ملا صاحب ورته وی وایه بی جان د دم د څه دلیل دی چې ته وی نشته وی دلیل یې دا دی چې دم خو د خولې هوا ده او پوکې چوپ دی نو په پوکې کې څه زوري زموږ دا مولوي صاحب هوښیار هغه وی د عقل په توره خلک ګمراه کړل نو راشه د عقل په توره یې ووه دا عقل جواب خو په عقل کېږي که داسې نه کېږي زه تللی یم د سوات ته هلته یو مولوي صاحب ما ته وی دلته د انجیوز یو ښځه راغلې ده او اوس د سوات کې دا حالات ښه شو نو د انجیوز والا پکې نښتې دي په دې خلکو دا خپل دم چوپ کوي نو د انجیوز یو جینۍ وه او داسې نیمه بربنډه غوندې وه په سر لوپټه موپټه هم نه وه نو وی چې څنګه راله یو زنانه وه هغې کروردن نه شوه زنانه بینډی توری څه شی پرېښول دا د انجیوز جینۍ ورته وی خورې ترورې وی څه کې وی دا بینډی مینډی پرې کوم دا سبزی ترکاری وی دا چا راوړې ده وی دا مې خاون نو ته دې کور کې ناسته وی او دې کور کې ناسته یم خاون دې راوړي او زه یې وله پخومه نا انجیوز هغه جینۍ ورته وی په موږي غوا تړلې وه وی تو دې غوا کې څه فرق دی تا غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي تړلې ده بار دنیا ونه لیده او تم په کور کې ناسته بار دنیا دې ونه لیده غوالم گیا روڑی تالم سبزی روڑی غوانم پی علی او تانم پیدا علی نه غوا بارو لیدا دنیا او نه تا بار دنیا ونی لیدا نو تاو دے غوا کې څه فرق دی دې کې د کور والا خره رادن نشوه چې خره رادن نشوه نو دا بوډۍ هغه انجیوز والا ته وی تاو دې خره کې څه فرق دی دا خرم بار ګرځي او تم بار ګرځي دې کې هم پړی نشته او تا کې هم پړی نشته دم په ډیرانونو ګرځي او تم په ډیرانونو ګرځي تم ګندګي رو پسې ګرځي دیم بار دنیا ولیده او تام بار دنیا ولیده نو تاو د اخره کې څه فرق دی وی زمړې ته پس پیږي او یو تختې ده نو د عقل دلیل خو په عقل وی کنه غوا له خشته ګیا راوړي په کور کې دننه
او څونه قدر او عزت یې کوي او په خره کارو کې اوبار یې پرېږدي نو چې ټول ورځ ستړي شي او په دې تلو کې قوخ کوي غریبه د تلو نه نو پړې ته وباسي نو ګیا والا نه ورکوي پښتانه وایي خر د خیط په خوراک څپېږي ګیا والا نه ورکوي نو بار یې وشړي نو هغه هم چې بار وشړي نو په ډیران باندې سملي یو 4-5 ځله ووړي راوړي ولته یې ووایي 10 ټیزونه واچي بد دمه ده صرف په ټیزونو دمه کېږي نو د عقل جواب به په عقل کې نو سوی ادمون ملا صاحب وی چې د خود د عقل په بنیاد خلک گمراهان کړل راشه په عقل یې ووه نو ملا صاحب زمونږ ورته کنځلې شو رئیس ستا خور او ښځه او مور پلان کې ډنګرې معتدلي ملا سترګې وپړسېد خدای دا خو ده زما بېعزتي وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې ما زه کنځله معتدلي ملا بادشاه ته مخ ور واړو وی بادشاه سلامت چې ملا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کوي زما هم بېعزتي وکړه او ستا یې وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بېعزتي وکړه نو بادشاه هم غوسه شو زموږ ملا صاحب ته یې کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې او سرمن دی وباسم دا خو تا زما د دربار بېعزتي وکړه زما مخکې سړی کنځې ملا صاحب ورته وایي وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېدې او د دم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور نشته د هوا زور دې ولیده ودې وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 80,000 کاله د الله عبادت کړی څوک اویا زره څوک کم زیات هم یادې اختلاف پکې شته و امام غزالی لیکلي رحمت الله علیه 80,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره فرشتو سره عبادت کوم اسمانونو ته ختلی او چې الله ورته دونه ووایي چې ولې دې سجده ونه کړه ولې دې ونه کړه نو که دی وایي چې الله معافي غواړم غلطي وشوه نو هېڅ به نه که دی وایي چې ملا مې خوږېده دروغ به یې ویلي نو کیدای شي چې الله معاف کړی وي لیکن دې څه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لما خلقت طينا خټې ته سجده وکړم پوټینې غوندې هوا د خولې نه ووته پوټینې غوندې هوا دا 80,000 کاله عبادت ډب ته پرېوته او چې یو سړی 80 کاله کفر وکړي 80 کاله 100 کاله او اخر کې ځن قدر نه مخکې دی واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لږه غوندې هوا د خولې نه وځي دا 80 کالو کفر پې ختمېږي اوس ته وایې دا دم هوا ده دا تش عوام نه ده ګورې په دې هم ځان پوه که دمونه ثابت دي ګورې زه راته دلیل ویم تش هوا نه ده څنګه تش هوا نه ده دا موږ چې دم اچو او چف نارې تاسو چې دا دوا کوئ او دا لاسونه پورته کوئ دا لاسونه ولې پورته کوئ دا حضور پاک پورته کړي دي شمائل د ترمذی کې شته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء چې لاسونه به دعا کې پورته کړل لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه نو اله به ښکته کول چې په مخ به یې راښکل او په ترمذی جلد ثانی کې شته صحابه چې به کلم دعا ته لاسونه اوچت کړه نو یمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راښکل دا یو سوزوکی والا دی بهر لرا باندې کړی دا 2284 نمبر یې دی یو موټر والا دی ABJ 568 نمبر دی دوانه بهر لر شیلار کولو کی بار ګاډي ولاړ دی لارې باندې کړی دا ها خدمارو نو دا مونږ چې لاس پورته کوو دا ولې پورته کوو صحابو پورته کړي دي او حضور پاک پورته کړي دي او په مخ یې راښکلي دي دا ولې دا چې مونږ څه وایو نو دا مونږ ته په سترګو نه ښکاري خو د یو وجود شته او وجود زمونږ په دې لاس کې راپرو دی مونږ یې په دې مخ راکاږو او دا څیزونه چې دا مونږ یې دلته غواړو دا به د قیامت په ورځ باندې په تله کې هم خدای پاک اچوي دا به مونږ هلته یینو دلته یې نینو نو دا دم یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري خدای او رسول او خدای او فرشتو ته ښکاري نو چې مونږ دم واچو نو هغه وجود راشي او د انسان په دې مساماتو کې وردن نشي وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ غذای ته خدای پاک ورسوي اوس حضور پاک دمونه اچولی دی
حضرت حسن و حسین هغه دواړه بچي ځان ته کینون وی بچی را دی چې دم هم کم وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون او چوپ یې کړې پې وی بچی وی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول ګوره ابراهیم علیه السلام هم دمونه اچولی یو ځل حضرت جبریل راغی او حضور پاک ته وی ته بیمار یې وی دم دې کم وی جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام ته سوای بسم الله یرقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک د خدای په نوم دې دموم د هر مرض نه دموم چې تعالی تکلیف درکوي خو شفا به څوک درکوي الله دا دم شو او صحابه چې به ناجوړه شو رسول الله مبارک ګوته په خپلو لاړو مبارکو کې واله او د مدینې په خاوره به یې راښکا او د مریض په تندي به یې راښکا بسم الله د خدای په نوم تربتو ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د لاړو سره لیشفیا سقیمنا چې زمونږ دا مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای په یو صحابي وی خپه مې ماته شوه په خیبر کې یو یهودي وجلی وی خپه مې ماته شوه او د پتون کې هم خطا او پنډی په ټک ماته شوه او چې پنډی ماته شي نو خلک ورته هغه سیخان اچوي اپریشن والا کوي وی پټکې مې ته تاو کو په زور او رسول الله مبارک ته لاړم وی دم یې پې واچو لاړې مبارکې پې پورې کړې او لاس یې پې راښ که کانی لم اشتکها قطو وی داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې ډو دړ پې نه راغلی نو دمونه ثابت دي ښه او که ته وی چې چا استرقه وکړه فقط بریئه من التوکل د هغې جدا معنا ده په هغې ځان پوه که توکل څه ته وه یو دا چې څوک دوی چې د دم جوړ کړم نو دا ګناه ده ډاکټر جوړ کړم نو دا ګناه ده دارو جوړ کړم نو دا ګناه ده د ملا صاحب جوړ کړم نو دا ګناه ده دم به مؤثر حقیقي نه ګڼئ دا به په حیث د سبب ګڼئ او وی به چې په دې دم کې شفا چا واچوله الله جان کړو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی ډاکټر نه جوړه چې څوک به جوړوي الله داسې شوه که نه شوه نو که ته دا وی چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزي ده او که ته دم نه استعمالوي دې ته توکل نه وایي دې ته تعطیل وایي دا خو اسباب معطل کړل نو دمونه ثابت دي زمارو او چې ته وایې څوک دم اچوي کې توکل نشته نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک شته ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک شته جبریل علیه السلام نه زیات څوک شته هغوی دمونه اچولی نو هغوی کې توکل نشته بهر کې دا دواړه صورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم منې که نه خو وایه به چې جوړونکي دا دم نه دی او نه دا ملا صاحب دی په دې کې شفا څوک اچوي شوق سره ووایې نور شوق سره ووایې خلاصه شو خبره اوس مختصره غوندې معنا درته وکړه قل ووایه ای پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا عائشه بی بی فرمای دو معنی یې کوي یو فلق سبا ته وایي اصل کې فلق دا صفت ته او په معنا د مفلوق سره د دې مونږ لازمي معنا کو فلق چون دي ته وایي فالق الحب والنوا نو دا سب دا تیاره اوشلیږي نو رڼا ترې راوځي مونږ یې معنا لازمي کو دا سبا وانه نو یو خو دا معنا ده چې په رب د سبا زه پناه نیسم او عایشه صدیقه وایي وی رسول الله مبارک فرمایي چې عایشې فلق په جهنم کې یو کنده ده او دونه ګرمه ده دونه ګرمه چې روزانه جهنم ته او یا زره کرته امان غواړي پناه نیسم په رب د سبا نو ته به چې خدای خو یوازې د سبا رب نه دی د بیګام دی او د ماښام هم دی او د ماسخوتن هم دی نو دا د فلق تخصیص یې ولې وکړه د مارونو علما خو یو خبره لیکي هغوی وایي څنګه چې سبا راوخیږي نو رڼا راشي اشارت دی چې ستا د امت نه به د کفر او ګمراهۍ تیاره ختمیږي او د امن رڼا او د ایمان او د هدایت رڼا به راځي د امت نه به دا تکلیفات ختمیږي د امن رڼا به راځي لیکن مولانا جناب دی کې ضرورت یو بنیادي نقطه ویه سبا چې راوخیږي په دې کائناتو کې لوی انقلاب راشي تیاره ختمه شي رڼا راشي داسې رڼا چې تی په جنریټرو نشي پیدا کولی
موسمونه بدل شي، د شپې جدا موسم دی، د ورځې جدا موسم. په حیواناتو کې لوی انقلاب راشي، بعضې حیوانات د شپې روځي، د ورځې غارونو ته ننوځي او سړو ته، او بعضې د ورځې روځي او د شپې ننوځي. انسانانو کې، پیریانو کې، فرشتو کې یو شان انقلاب راشي. نو دا د خدای لوی قدرت ته اشارت دی. رب الفلق د سبا رب چې دا تیاره ختمي رڼا راولي، موسمونه بدلی، شپه ورځ د یو بل نه مخکې وروستو راولي. د دې لوی طاقت ذات ته رب الفلق وایي. پناه نیسم په رب الفلق. او دا ډېر مبارک وخت هم دی دا سبا. نبی علیه السلام فرمایي چې دې وخت کې خدای پاک دعا قبلوي. من شر ما خلق، د شر د کل مخلوق نه. پته ولګېده چې د کل مخلوق شر دا د چا په قبضې قدرت کې، او امان به د چا نه غواړو. وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. ضرر به خدای رسوي، لرکوي به خدای پاک. ومن شر غاسق اذا وقب، دې تدویه تخصیص بعد التعمیم وي طالبان. د شر د تیارې شپې نه چې کله خوره شي. اصل کې غسق ډکوالي ته وایي. عرب وی غسقت العین اذا امتلعت من الدموع، چې سترګه د اوښکو نه ډکه شي. او وقوب داخلېدو ته وایي. عرب وی وقبت الدیکا، کله چې چرګه مخوکه په خاوره کې دانې پسې وردن نه کړي. نو معنا څه؟ د تیارې ډکه شپه چې دا تیاره د دې دنیا د ګوټ ګوټ ته ورننوځي. نو پناه نیسم د شر د تیارې ډکې شپې نه، چې تیارې خو دا ولې وایي؟ دا ځکه چې سحر کوډه څوک کوي نو په دغه وخت کې کوي، او دشمن هم لم کې دې وخت کې کوي، او سازشیان او سکیمران سازشونه په دې وخت کې کوي، او د دنیا موزي سیزونه هم دې وخت کې راخورېږي، غلغلا دې وخت کې کوي، ډاکو ډاکه دې وخت کې کوي، دشمن حمله دې وخت کې کوي. ومن شر النفاثات فی العقد، او پناه نیسم د شر د هغې نفسونو نه، نفوس په مقدر کو چې پوکي وایي په غوټو کې. په غوټو کې پوکي څوک وایي؟ ساحران او جادوګران. نو دا چونکې د سحر دم دی، نو ځکه یې دې تخصیص وکړو. او پناه نیسم من شر حاسد، د شر د کینهګر نه، اذا حسده، چې کینه راښکاره کړي. حاسد د حسد نه وتی دی. حسد کینې ته وایي. کینه څه ته وایي پښتو کې؟ مونږ کینه وایو. عربی کې حسد تمنی زوال النعمت عن المنعم علیه، چې چاله خدای یو نعمت ورکو او ته وایې دا ولې؟ دا ښکلی ولې نه؟ دا علم یې ولې نه؟ دا شاګردانې او دا مقتدیانې قدر ولې کوي؟ دا مال ورسره ولې دی؟ دا حج یې ولې وکړه؟ دا عمره یې ولې وکړه؟ دا بچي ولې دي؟ دې ته حسد وایي. نو حسد مضموم دی، دا ګناه ده. او یو غبطه د پسخېدل دا جایز دی. غبطه پسخېدل ورته موږ پښتو کې وایو. تمني زوال النعمت، دم تمني حصول نعمت مثل نعمت المنعم علیه. یو سړي له خدای ښه شی ورکړی دی، ته وایې راده دې نصیب شي، خو چې داسې زمان وي. نو که د ښه څیز پسخېد، ښه څه پسخېږي، هغه سره مال دی او هغه خیرات کوي، او ته وایې که داسې مال زما راغی زه به هم خیرات کوم، نو دا ثواب دی. او که هغه سره مال دی هغه پرې ډمې ګڼئ، او که ته وایې داسې مال زما زه به هم ډمې ګڼم، نو بیا ګناه ده. نو دا شر د کینهګر نه اذا حسده، چې کینه ښکاره کړي. دا اذا حسده ښکاره کول ولې وایي؟ کینه چې کله پړه کې پټوي نو دې سړي ته په خپله ضرر دی، او چې ښکاره کړي نو بل پسې کوتک راوالي، ټوپک راوالي، هله بل ته ضرر دی. ورونو حسد ډېر خطرناک جرم دی، ګوره ډېر خطرناک. دا ډېرو خلکو کې د نیکانو کې هم شته، ډېر خطرناک جرم دی. بنا د کوړې په څه ده؟ په حسد. حضور پاک باندې ولې هغوی کوړه کوله؟ حسد یې ورسره کوه. جادوی پې ولې کو؟ حسد یې ورسره کو. نو حسد ډېر خطرناک دی. دا حسد په خدای اعتراض دی. دا نعمتونه خدای ورکړي دي، نو ته وایې دا دې ولې ورکړي دي؟ نو په خدای اعتراض کې. دویم دا چې ته خدای ته بې انصافه وایې چې دا دې ولې ورکړي دي، نو خدای ولې انصاف نه دی کړی. او خدای ته عیاذا بالله بې علمه وایې، خدای نه پوهېږي، ته پوهېږې چې د خدای په نعمتونو چاله ورکوي، په هغې اعتراض کې. او حدیث پاک کې راځي، طبراني شریف کې یو حدیث دی، دا واورئ. وی چې کوم انسان په اړه کې مسلمان ته حسد او بغض پروت دی، نو لیلة القدر کې په هغه خاص ټیم کې هم د دعا خدای نه قبلوي. او د عرفات په میدان کې چې خدای پاک د ګناهګار هم بخي، وی دا سړی په هغه میدان کې هم خدای پاک نه بخي. نو بنا د کوړې او د جادو په حسدو، ځکه یې د حسد ذکر وکړي. باندې په څه وکړي؟ شپږ پشپک باندې ها زر به د دې ترجمه وکړه دی. بل قل اوایه پیغمبره اعوذ پناه نیسم برب الناس، په رب د انسانانو. رب په معنا د مربي تربیت کوونکي،
تربیت څه ته ویل کېږي؟ وصول الشی ایصال الشی لا کمالی شیئا فشیئا، یو شی کمال ته ورو ورو په قلار رسول. نو دا ماشوم لاول نطفه وه، بیا ته علقه جوړه شوه، بیا د غوښې ټوکله جوړه شوه، بیا د مور ګېډه کې پکې ساه واچولی شوه، بیا باره ووت دا کشته انسان ته جوړ شو. دې ذات ته رب الناس وایي. ملک الناس په نی نسم په بادشاه د انسانانو. حقیقي بادشاه څوک دی؟ الله. پناه نیسم به اله الناس، په معبود د انسانانو. او عبادت لایق څوک دی؟ الله. نو درې صفتونه رالل چې رب د دې ټول انسانیت الله دی. انسانیت نه ذکر د خاص مراد انعام د ټول مخلوق رب الله دی. نو دا توحید فی الربوبیت شو، نفی د شرک فی الربوبیت شو. او دا بل پناه نیسم په بادشاه د انسانانو د مخلوق. حقیقي بادشاه چې بادشاه زوال نه لري الله دی. او پناه نیسم په معبود د مخلوق، حقیقي د عبادت لایق الله دی. په دې ذات پناه نیسم د چانه؟ من شر الوسواس. وسواس په معنا د موسوس دی، د اسم مصدر دی. څوک ورته خیر صفت مشبه هم وایي. من شر الوسواس، د شر د وسوسې چونکي نه. وسوسه ته وایي. رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته دې خوا فرشته ناسته ده او ورته نیکي ورچوي. دې فرشتې ته ملهم وایي، او چې کومه نیکي ورچوي هغې ته الهام وایي. بل خوا ورته شیطان ناست دی، ورته ګناه ورچوي. دغه شیطان ته وسواس وایي. چې کومه ګناه چې القاء الشر هغې ته وسوسه وایي. د شر د وسوسې چونکي نه. الخناس چې دی رستو کېدونکی دی، دی راته دم وخاو چې وسوسه خو اچوي، خو چې د خدای ذکر دی او که دی بیا ورې تښتي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د انسان متعلقه، وی انسان اذا غفلا، چې غافل شو، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وی شیطان د انسان په زړه ګونټې لګولې دي، ګونټې. اذا غفل وسوسه، دې غافل شي نو وسوسه ورته اچوي. او اذا ذکر الله، او چې خدای یاد کی نو خنسه د شیطان ته بیا تښتي. دا دلته دې زړه ته ناست دی او په مختلفو طریقو لګیا د انسان تباه کوي. شیطان زمونږ غټ دشمن دی. یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو، ودو غرمه ده، شیطان د انسان په شکل کې راغی، ویې لقو، وی پاسه را پیسو، وی ظالمه د خوبه د پاسولم، یخ سوري ته ودوم، وی خوارشي دیوال را غورځېږي. اخوشه چې دی خواشو، واقعي دیوال را پریوت. د ورمنډه کړې، او پیر صاحب خدای را سره ښه شه، ښه ده چې د پاسولم ګنې مړ به ومه. وی زه خو پیر صاحب نیم، زه خو شیطان یم. نه نه، ته خو نیک سړی، زه د مرګه بچ کړم. او وی قسم په خدای شیطان یم. نو شیطان چا سره ښېګړه کوي، تا ما سره خو کړه. وی ښه مې را سره نه دي کړی، که ته مې نه وې پاسولی او دا دیوال را پروتی وې نو شهید کېدې. تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې. شهادت ګوره دومره په الف لام و خبیث دی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې، ذکر د محل مراد تر حال په زړونو کې وسوسې اچي. او دا دوه ډلې دي من الجنة والناس. یو د پیري د ذات نه دی، دا ابلیس د اصل نیکه پیری و. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او باید د انسان د ذات نه دی. انسانان هم د تشکونه اچي، د پیغمبر په شان کې، د خدای په شان کې، او د قرآن په شان کې. زمانونو مختصره ترجمه مې وکړه د وخت د کمی په بنیاد، او په دې به اکتفا وکړو. صرف دونه به راته ووایم چې دا دواړه صورتونه چې دي دا سهار او ماښام وایې ښه، چې څوک د دې زیات تلاوت کوي نو خدای پاک به دې سره دې د سحر او د کوډ او د جادو د اثراتو نه محفوظ ساتي. او حضور پاک چې به کلم اوده کېده نو عایشه بیبي فرمایي دا به ولوستل، په لاسونو به یې چوف کړل او په ټول وجود باندې به یې راښکل. د دې صورت فاتحه مولانا اسفندیار صاحب وایي دا چونکې موږ دوباره شروع کوو د هغې مختصر غوندې بیان هم وکړه. نو بیان نه کوم، خاصې ورد درته کومه چې شروع شي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. دې ته صورت فاتحه ولې وایي؟ الله د قرآن شریف شروع د دې نه کړې. د دې بل نوم ام القرآن دی. د قرآن ټول مضامین په دې کې اجمالي پراته دي، او نور به شروع مولانا صاحب وکړي. رونه یو دوه خبرې کوم، خیر دی مونږ به یو 15 منټه وروسته وکړو، لږ ما ته متوجه شي. یو خدا چې دا ترجمه بیا شروع کې شروع کوو به انشاءالله. که فایده څه ده؟ مرقات کې صاحب د مشکات د مرقات مولا علی قاری او حدیث راوړی دی په کتاب العلم کې، چې څوک یو ساعت ګور یو منټ هم وایي، زه به یو ګنټه والم،
یو ګنټه څوک چاته قرآن وښی او یا زده کي هغه علم لیکلی خو د قرآن نه لوی علم بل نشته نو د ښودونکي او د زده کوونکي له به خدای پاک د یوې ګنټې په برکت د 40 ګنټو قبول شوی نفل عبادت ثواب ورکړي نو بیا شروع کړي. نمبر 1 دویم چې څوک د علم په طلب کې مړ شو په خپل کټ پوزي کې ولې دې مړ نشي دله به خدای شهادت اجر ورکړي. نو دې ترجمه کې خو بعضې دوستان تاسو پاس شوي مي غالبا داسې کسان چې شریک به و پکې به مړي لږ به اورېدلې و مړه یا تاسو شروع کې یو سړی په خپل کټ پوزي کې مړ شي خدای به د شهادت اجر درکړي. بل د دې قرآن په ذریعه به ستا د خدای سره ربط پیدا شي. بل دا د خدای خط دې مونږ ته رالیږلی دی نو تا ته څوک خط راولېږي نو به لولې که به نه لولې نو دی به خدای تپوس کوي نو د دې خط په مقصد به ځان پوهیې. اخیري یو خبره به درته بله وکړم. مولانا مفتی اسفندیار صاحب ډېر ښکلی عالم دی ډېر ښایسته خدای د علم ورکړی دی او د علم سره مفتیم دی او بیا د هغې سره یو ښکلی ښایسته د تصوف او د طریقت کارم کوي. د پیرو ډېر نیک سړی د کشف خاوندو چې درته رښتیا ووایم او زمونږ په شیرپو علاقه کې اوسېده او زما شاګردو په بوډاوالي کې زما شاګردو ما له براته سپینګیري او په دارالعلوم نعمانیه کې ما سره سبقونه وې خو ما ته پته وه چې هغه سړی څونه رسېدلی انسان نو دی د هغه خلیفه هم دی ګورې د هغه مرید هم دی نو تصوف او د طریقت سره هم تعلق فتو سره هم تعلق عالم هم دی شکر الحمدلله او صالح او دیندار هم تاسو ته پته ده او ستاسو امام دی نو ستاسو مخکې د مطالبې په بنیاد کې د مطالبه وکړه وی ما ته د حدیثو اجازت راکړه نو زه په احادیثو مبارکو کې چې ما څومره احادیث بخاري ترمذي ابو داود مسلم شریف او نور کتابونه ویلي دي نو ستاسو په مخ کې د دله د هغې اجازت ورکړه او په تفسیر کې ما د خپل باباجي نه تفسیر ویلی دی او سمې د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه ویلې ده نو په هغې کې هم دله د اجازت ورکړو. د حدیثو کتابونه ما د مختلفو استادانو نه ویلي دي خو صرف یو دوه استادان به راته ذکر کوم. یو زما استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د هغه استادو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هغه استادو شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د هغه استادو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د هغه استادو شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه د هغه استادو شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه د هغه استادو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او د هغه استادو شاه ولی الله رحمت الله علیه او د هغه نه پورته سند اوس وخت پې لګي ما ته خو یاد دی خو وخت پې لګي او کتابونو کې شته. زما بل استادو مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه زما پیرمو په طریقه نقشبندیه کې او په قادریه کې ما ته هغه اذن کړی زما پیرمو زما استادمو او د هغه استادو مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه غرغشتو باباجي ته وایي او د هغه استادو قاضي قمر الدین رحمت الله علیه او بل استاد مولانا حسین علی رحمت الله علیه او د هغه استاد مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او د هغه استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د هغه استاد شاه عبدالغني د هغه استاد شاه محمد اسحاق د هغه استاد شاه عبدالعزیز او د هغه استاد شاه ولی الله رحمت الله علیه او خپل باباجیم زما استاد او د هغه هم یو سلسله د سند شته او نور ګڼ شمېر استادان مې هم دي نو ستاسو مخکې ما دله د احادیثو اجازت هم ورکړه. او د تفسیر ما د خپل باباجي نه ویلی او دا څه حصه مې ده علامه شمس الحق افغاني صاحب د ویلې ده نو هغه سانید کې به هم نو وخت په تېرېږي د مانځه وخت دی نو هغې کې هم دله مه اجازت ورکړه. حکم زمان علاوه الحمدلله دا د ګڼو ګڼو محدثینو علماو شاګرد دی او نیک انسان دی صالح زما ډېر زیات خوښ دی. ګورې ما پروګرامونه مکمل بند کړي دي 2 مدرسو کې مې درسي هلته په نعمانیه کې درسي او بیا په حقانیه کې مې درسي دونه ستړی یم چې بیا رانه خبرې نه کېږي خو دا دې راغی دا مې ډېر خوښ دی نو ما زه به راځم تا سره خامخا ولې مې خوښ دی عالم عامل دی عامل نه مراد عمل کوونکی او نیک او صالح دی او ستاسو په دې رشکه کې د دین لوی خدمت کوي. تاسو دا نن په زرګونو خلک راغلي جومات کې ځای نشته بار راغلي خلک ولاړ دی دا خو د قرآن په مینه او د په مینه راغلی نو علماو سره چې څوک مینه کوي خدای ورسره مینه کوي. ګورئ
او چې کوم عالم د قرآن خدمت کوي هغه سره څوک محبت کوي نو الله ورسره محبت کوي نو دی بس تاسو د علم او د دین تربیت کوي قرآن درته ښیي حدیث به راته ښیي خو تاسو به دم خیال ساتئ ښه عزت به کوئ احترام به کوئ قدر به کوئ انسان د غلطي کېږي که د چا نه غلطي وشي نه په هغې به نیوکه نه کوئ او د بچو د میلمنو یا د میلمانه راځي د هغې به پوره خیال ساتئ دا ماسې وي نور ما ته پته ده چې تاسو کې کومه مینه ده تاسو ډېر د مینې خلک یې او د محبت خلک یې او صالحان خلک یې دعا به وکړو ما ته مولانا صاحب وفرمایل چې بعضې کسانو دعا درخواست کړی دی چا نومونه م اخیستي دي خو ګڼه ګوڼه ده نو نومونه به د چا واخلو او چا داسې درخواستونه کړي دوی غوښتلې ده نو الله ته تاسو معلوم یې او دعاګانې او ګور یاد وساتئ د قرآن د ختم دعا خدای قبلی او دا د یو ورځ ختم نه دی دا د کلونو ختم دی او دا د ناظرین نه دی د تفسیر ختم دی د ترجمې ختم دی تاسو سره به په زرګونو فرشتې اوس دلته ناست دي په لکونو فرشتې به سره ناست دي او الله په خپل خصوصي رحمت تاسو ته دې وخت کې متوجه دی د خدای د کتاب خبرې دي نو الله خصوصي رحمت سره متوجه دی او د تفسیر ختم په دې چې څومره خوشحالي وشي نو پې کمه ده په دې چې څومره خیراتونه وشي نو پې کمه ده په دې چې څومره د اظهار د خوشحالۍ وشي نو پې کمه ده نو ستاسو مینه مه ولیده چې تاسو د لارې څومره ډولې کړې دي او جومات به څومره ډولې کړی دی دا د قرآن سره مینه د خدای سره مینه د خدای رسول سره مینه د دې اجر به تاسو له انشاءالله خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي ښه تاسو ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی او دومره په ګڼ تعداد حالانکې مازدیګر ستاسو د دکانونو د کارونو وخت دی او بیا هم راغلی اله العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین خدای دا مجلس قبول کی الله دا اجتماع قبول کی الله دا مولانا مفتی اسپندیار صاحب په علم کې برکت واچے عمل کې برکت واچے اولاد کې برکت واچے مال کې برکت واچے او خدای دا چې دا په کلونو ستا د قرآن خدمت وکړو الله دا خدمت ولا قبول کی خدای دا خدمت ولا قبول کی خدای دا خدمت ولا قبول کی الله دا قرآن دا خدمت مزید توفیق ورکې د درس و تدریس مزید توفیق ورکې او خدای ته د بیت الله حجونه بار بار نصیب کې خدای چې کم مشران وفات دي مغفرت نصیب کې او چې کم والدین مشران جمدی دي روغ صحتونه دراز عمرونه ولا ورکې خدای بچي عالمان کې اهلیه محترمه او د چې کم خويندې او نور زنانه دي ته په سرونو د حیا او د پردې سادان واچي د استادان د پیران او د چې کم مخ کې سند دی خدای ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکې چې کم وفات دي خدای په قبرونو انوار نازل کې د چې څومره شاګردان دي دلته کې او قرآن ته زده که خدای په عمر کې علم کې پویه کې برکت واچي بچو کې برکت واچي د دې قرآن په برکات منور کې او ته ول ډېر خیرونه او خوشحالۍ او برکتونه ورکې او د دې قرآن پوره ثوابونه ولا ورکې او قرآن الله زده کې خدای چې څومره د مقتدیان دي یا په دې مجلس کې حاضرین دوستان دي ټولو له خیر ورکې برکتونه ورکې خوشحالۍ ورکې الله په دې مجلس کې چې چا قرباني کړې ده د مال خدمت یې وکړو د بدن خدمت یې وکړو محبت یې وکړو د لارې کوسي یې ډولې کړې دا جومات یې صفا کړو زنانه دي که نارینه دي ماشومان دي که لوی دي خدای ته د دنیا او د دین خوشحالۍ نصیب کړي د دنیا او د دین برکات یې نصیب کړي خدای تا سره مینه وکړه ته ورسره مینه وکړې ستا قرآن سره مینه وکړه ته ورسره مینه او خدای معلوم مشکلاتو نه وساته حاضرین چې څومره دي زما واسطه څومره مسلمانان اوري او دې وخت کې راغلي دي خدای دا ستا په مینه راغلي دي خدای د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او خدای زموږ د هر قسمه فتنو آفتون امن و امان نصیب کړي او خدای تم د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي خدای د قرآن تعلقم جنت تر سره ورسه خدای د دې قرآن نه محرومه د قرآن برکاتم نصیب کړي د برکاتو نه محرومه خدایا تم د دنیا او د آخر د پریشانو نه په امن و امان کې وساته او خدای د دنیا او د آخر د غمونو نه مو ساته او د آفتونو نه مو ساته او د فتنو نه مو ساته او د شیطانی وسوسو نه مو ساته الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کې خدای چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکې بعضې دوستان په کورونو اسپتالونو کې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکې خدای مردگان ټول وبخې مړي وبخې زما یو خورکۍ وفات شوې وه او زموږ د بشیر جان مور وفات شوې وه بعضې نور دوستان بیماران دي دعا وکړئ خدای ټول وبخې خدای مړي ټول وبخې خدای په قبرونو انوار نازل کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او خدای موږ د نورو هموم و غموم و احزانو نه په امن و امان کې وساتئ
ربه چې څوک بیماران دي شفا ورکې یا الله چاته چې څه مشکلات دي او تکالیف دي ټینشنونه پریشانۍ دي خدای هغه په خوشحالۍ بدله کړي خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتې د ګاونډ د شر نه مو ساتې خدای د دوابو د شر نه مو ساتې د زلزلو اکسیډنټونو نه مو ساتې د دماکو نه مو ساتې زمونږ او زمونږ د بچو حفاظت وکړي الله زمونږ د دې ملک او د وطن حفاظت وکړي خدای زمونږ د دې ملک او د وطن حفاظت وکړي او زمونږ د ملک ته چې کومو کافرانو سترګې خړې کړي دي نو په خپل قهر یې تباه او برباد کړي خدای د برما د مسلمانانو امداد وکړي الله د برما د مسلمانانو حفاظت وکړي او دغه ظالمان په خپل قهر تباه کړي الله عراق بوسنیا چیچنیا افغانستان کشمیر او خدایا یمن او شام چې څومره مسلمانان د کافرانو نه په تکلیف کې دي خدای ته حفاظت وکړي او دشمنان خوار او ذلیل او رسوا کې العالمین زمونږ بچی کامیاب کې ته عالمان کې خدای دا د ختم او د تفسیر دوار او زمونږ یقین دی چې دا به قبلې نو خدای زمونږ بچی د مشکلاتو نه وساتې د پریشانو نه وساتې د مخلوق د شر نه وساتې خدای موږ د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتې د سازشانو د سازشونو نه وساتې د ساحرانو د سحرونو نه وساتې د کوډګرو د کوډو نه وساتې د بغضیانو د بغضونو نه وساتې د حاسدینو د حسد نه وساتې د شریانو د شر نه وساتې خدای زمونږ د بچو ورونو خویندو د هغوی د اولاد حفاظت وکړي زمونږ د دوستانو حفاظت وکړي زمونږ د ایمان حفاظت وکړي د دې قوم حفاظت وکړي د دې محلې حفاظت وکړي د دې مقتدیانو حفاظت وکړي د دې حاضرینو مسلمانانو حفاظت وکړي خدای موږ د سترګو د ګناه نه وساتې او خدای زمونږ سترګې قرآن او دین ته متوجه کړي د غوږ د ګناه نه وساتې او په غوږ هم خیر نصیب کړي خدای په سترګو د باطل پردې نه وساتې او سترګې هم حق ته رڼا کړي غوږ هم د باطل پردې نه وساتې او تی دین ته متوجه کړي خدای زړه زمونږ بند په غلاف کې خدای دا غلاف ته لرې کې او حق وکې ور داخل کې او خدای زمونږ د ښکلي پیغمبر ملګرتیا نصیبه کې د هغه سنت هم نصیب کې او خدای د ګمراهو نه مو ساتې د شرکیاتو بدعاتو رسوماتو نه مو ساتې د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګرۍ په روغې بدنې کې زړه مونږ هم خدای د بغضونو نه وساتې او مونږ ته خلک هم د بغضونو نه وساتې خدای هم ظالمان کې هم مظلومان کې او د دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ هم نصیبه کې خدای بیا د سوال کو مولانا اسپندیار صاحب ته چې چا د دعاګانو ویني دي خدای هغه خلک درته معلوم دي د هغې دعاګانې معلومې دي ولی قبول کړي که چا چیټونه رالیږلي دي خدای هغه خلک درته معلوم دي دعاګانې معلوم دي ولی قبول کړي د زنانو په سرونو هم د حیا او د پردې څادر واچې مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ مونږ ټول عمرو له بوتلی کې زمونږ د مکې او د مدینې دیدار نصیب کې او یا الله چې چا د څه چا مقدمې دي خدای په خیر اخلاص کې په خوشحالۍ اخلاص کې که څوک په هسپتالونو کې دي په عافیت را رخصت کې یا الله ته دا ټول قوم وبخې د ټول قوم نه راضي شي حاضرین د مجلس ټولو نه راضي شي او خدای بیا درنه سوال کو مفتی صاحب له د هغه څومره مقتدیان دي هغه سره څوک مینه کوي د مجلس کې چا مینه کړې ده ته ورسره مینه وکړي او د هغې بدلې وله ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين